چارواکي وایي غزني کې د سوداګرۍ راکړې ورکړې کچه 50 سلنه ښکته شوې. د غزني ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دغه ولایت د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه 50 سلنه مخ په ښکته شوې. د دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به د غزني ولایت څخه تازه او بد خبر. د غزني ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دغه ولایت د سوداګریزې راکړې ورکړې کچه 50 سلنه ښکته شوې ده. د غزني ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس عبدالمتین قلندري نن سه شنبه د مرغمې په 21مه ازادۍ راډیو ته وویل هیواد کې له وروستیو تحولاتو راوروسته له بانکونو څخه د پیسو رایستلو برخه کې شته محدودیتونه د دې لامل شوي چې سوداګر د سوداګریزو راکړو ورکړو له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د ښاغلي قلندري په خبره د محدودیتونو له امله سوداګر نشي کولی له بانکه ډېرې پیسې راوباسي تر څو بهر کې توکي وپیري افغانستان ته یې وارد کړي. د غزني د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس په خبره د اومه موادو د نشتوالي له امله د ولایت ډېری تولیدي کارخونې خپل فعالیت درولې پر افغانستان د طالبانو له بشپړ واکمنېدو له پیله 5 میاشتو په تېرېدو سره لا هم په دغه هېواد کې د شته بانکونو فعالیت نه دی عادي شوی.